په مزار شریف ښار کې د شپېتو تنو ځوانو جوړو د واده ګډ مراسم د بلخ کانټیننټل هوټل د پرانیستې پر مهال ترسره شول. د دې پروګرام ویناوالو د ورته مراسمو جوړول د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا، د واده د درنو لګښتونو د کمولو او د بېوزلو کورنیو د ملاتړ په برخه کې یو اغېزمن ګام وباله. هغه کسانو ته د دربار عالیه د الله عز وجل څخه اجر عظیم ورته غواړو چې پر برابر د دغه خیر کار باندې د جميع روسیو وګړو باندې کوششونه مالي کړي یا بدني کړي یا تولیدي کړي یا فعلي کړي، هر قسم زیار او کوشش چې ایستلی دی، الله عز وجل دوی ته اجر عظیم ورکړي. مجالس یا محافل عروسی که با سنت حضرت صلی الله علیه وسلم برابر برگزار شود و از عروس و داماد و یا از مرد و زنی که در چوکات اسلام برابر است، متیقن هستم که از این اولادهای صالح به جامعه تبدیل میشه که مصدر خدمت به جامعه اسلامی شود. امروز روزی است که 60 تا خواهر در جنب 60 تا برادر تشکیل خانواده میدهند. آیه مبارکی که خدمت شما تلاوت شد، خداوند خلقت زن را یکی از آیات و نشانه های عظمت و الطاف خود اعلام می کند. قرآن کریم با تثبیت جایگاه اصلی زن، برتری میان انسانها را تنها بر اصل تقوا تاکید دارد. رسول گرامی اسلام مهمترین نعمت را زن به معرفی میگیرد. الدنیا كلها متاع و خیر المتاع امرأة صالحه. د مسؤلینو په وینا دغه ډول پروګرامونه د ځوانانو لپاره د نکاح د اسانتیا ترڅنګ کولی شي له سرګردانۍ او مهاجرت څخه یې هم مخنیوی وکړي او همدارنګه ټینګار وشو چې پانګوال او خصوصي متشبثین باید د خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ورته پروګرامونو ملاتړ وکړي، څو هم دیني ارزښتونه وساتل شي او هم د اړمنو قشرونو د ملاتړ زمینه برابره شي. انسان خود بشر و آماده راستن شریعت میکنه، آلوزش، مصارفش و هر چیزی که باشه و طبق شریعت عمل میکنه. انسان‌های تجارهای جایهای خوب مصرف بکنه، خودی جور بکنه، آوات خوب آسمانی که چیزی را که جور میکنه به طبق شریعت برابر بکنه. باز از تجارهای خود ما و همیشه کتاب کردیم که سر نگویم و تجارهای خود در داخل کشور است یا در بیرون کشور است بیاید در وطن سر نگذاری بکنه. برادرای ما و شما مسافر میشه، مجبور میشه که کشور را ترک کنه، مجبور میشه که با کارهای خیلی سخت و شاخته روی بیاره و شما میبینین که از اون طرف میبینین که یا در آبهای یونان غرق میشه و یا مثال در کارهای دیگه یه شاخه زندگی خود از دست میده. برادر عزیز باید که از این رسوم و عنعنات که برخلاف مطابق دین اسلام است از این پرهیز کنیم و از این خودداری کنیم. له بلې خوا د سلطنت ګروپ عمومي مدیر وویل چې دغه شرکت د ښاري بنسټونو د پراختیا او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه له 300 څخه زیاتو کسانو لپاره د کار زمینه برابر کړې ده. نوموړي په اقتصادي پیاوړتیا کې د خصوصي سکتور پر رول د ټینګار ترڅنګ وویل چې دا اقدام د ښاریانو د ژوند د ښه والي او د ښاري جوړښتونو د پیاوړتیا لپاره ترسره شوی دی. دیانت ما، صداقت ما و وفا به مو طبقه‌ای که توانمندی برگزاری محفل نداشتند یک مسئله و مسئله دوم هم افتتاحیه هتل ما پیش رو بود. بنابراین فرصت لازم بری دانستیم که دو خوشی را باید هم بریم یک جا بسازیم و جشن را از بزرگتر با جمع از دوستا با اقوام مختلف با در یک فضای صمیمی برگزار بکنیم. ورته مهال د یو شمېر مرستندویه او ټولنیزو بنسټونو مسؤلینو د سلطنت ګروپ له دې اقدامه مننه وکړه او هغه یې د ټولنیز مسؤلیت منلو یوه بیلګه او د اړمنو قشرونو د ملاتړ په برخه کې اغېزمن ګام وباله. جوانای ما بتانه به شکل خوب و آسان نکاح کنن و بالاخره زندگی خوبی داشته باشند. به این اساس به خاطر همکاری با این دوستا ما موسسه خیر احساس و همکاری دیگه دوستا و اهل خیر با همکاری هتل بلخ کانتیننتل این برنامه را براندازی کرد. کسایی که توانایی نداره که محفل خود را برپا کنه و عقد نکاح بکنه، به خاطر می 6 ماه قبل آمده بود لیستگیری کرده بود و در طول 6 ماه را ما هم صبر کردیم، اینا هم خیر ببینه، خیلی ها صبر کردن. الحمدلله ما خوشحال هستیم چنین یک برنامه، چنین یک جشن امروز گرفتن تا
چقدر عمری کرده بودم تا هنوز ندیده بودم که امروز اولین بار یک جشن دیدم. الحمدلله خودم خوشحال است، فامیل خوشحال است، تمام اقربا و خویشا و تمام دوستای ما که در اینجا تشریف آوردن کل ایشون خوشحال هستند. ویل کېږي چې د بلخ ولایت د پانګوالو او د ځینو نورو خلکو لخوا دغو 80 تنو ځوانو جوړو ته یو شمېر ډالۍ هم ورکړل شوې.